وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة ده هر سورت تفسیر کولو او دا غیر د وضاحت کولو طریقه بدای چې یو په صورت کې بیان د ربط کو د مخکې صورت سره او دا غیر تړون ذکر کو. دویم د هغې صورت دعوا چې هغه به د هغې صورت مرکزي مسله وي او د هغې صورت اکثر مسائل به هغې ته راجع کېږي. دریم د هغې خلاصه اجمالي او تفصیلي. څلورم د مشکل آیاتونو وضاحت او تفسیر. پنځمه خبره د هغه صورت امتیازات چې د دې صورت د نورو صورتونو په نسبت باندې څه امتیاز دی. بسم الله متعلق پرون خبره شوې وه خدا چې سورة فاتحه دا هم یو صورت ته د قرآن کریم د نورو صورتونو په شان. دا هم دو قسمه ترتیب لري، یو د دې ترتیب نزولی او دویم د ترتیب مصحفي. د نزول په لحاظ باندې سورة فاتحه 5 نمبر سورت ته او په دې ترتیب باندې اول سورت ته. د دې سورت اول تراتلو وجه خدا چې دا د ټول قرآن کریم اجمال دی او دا ټول قرآن کریم د دې سورت تفصیل دی، وضاحت دی او همیشه د پاره اجمال د تفصیل نه وړاندې وي. سورت فاتحه یې ځکه سر کې راوړله. د دې سورت دعوا هغه اثبات توحید دی په عنوان د الحمدلله باندې او رد دی د ټولو انواع د شرک. او مقصد د دې سورت هغه بیان دی د عظمت او د لویۍ د الله په داسې طریقه باندې چې دا عظمت او دا لویۍ به سوا د الله نه بل چاته نه ثابتو. همدارنګ دا عقیده بساتو چې کومه مینه او محبت چې د الله جل جلاله د شان سره مناسب دی، دغسې مینه او محبت به د الله نه غیر بل چا سره نه ساتو. دا یې عظیم مقصد دی د دې صورت. خلاصه دې صورت
اوله کې دعوه ذکر کول دي په عنوان د الحمدلله، بیا پاغي باندې دلائل پیش کول دي په اسماء الحسنا سره چې دا یو قسم دی د دلائل عقلیونه او هغه اسماء الحسنا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. درېمه خبره په دې صورت کې هغه تفرید په دې باندې په ایاک نعبد و ایاک نستعین سره. څلورمه خبره سوال کول دي د الله رب العزت نه د هدایت او د استقامت په هدایت باندې. پنځمه خبره په دې صورت کې دا بیان کوي د فرق ثلاثو، یو ډلې ته وایي منعوم علیهم، هغه خلک چې د الله د خوا نه په هغې باندې خاص نعمتونه شوي دي، چې هغه انبیا علیهم السلام دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. او درېمه ډله مغضوب علیهم او درېمه ډله ضالین. دا د دې صورت خلاصه ده. پنځه خبرې د الله توحید عنوان د الحمدلله باندې، بیا په هغې باندې دلایل په اسماء الحسنا سره چې دام یو قسم دی د دلایلو عقلیونه، او بیا په هغې باندې تفریق په ایاک نعبد و ایاک نستعین سره، او بیا سوال د هدایت او دارنګ استقامت په هدایت باندې په اهدنا الصراط المستقیم سره. او پنځمه خبره هغه بیان د فرق ثلاثو، یو توای منعوم علیهم، دویم توای مغضوب علیهم، دریم توای ضالین. دا د دې صورت خلاصه ده. رب ته ځکه نه وایي چې مخکې بل صورت شته دی نه، دا په سر کې صورت دی، نو د مخکې صورت سره ارتباط ته ضرورت نه لري، ځکه مخکې صورت شته دی نه.